د رڼا نه د تیارې په لوري راشم، د تیارې نه لرې تختم رڼا ته، د دنیا د شوره راشم خپل ځان ته، د دنیا د شوره راشم خپل ځان ته، د خپل ځان د شوره تختم دنیا ته. او اخري کتاب یا یو څو شعر وایم چې تشې قصې او افسانې پاتې دي، د بلاګانو نه څوک نه یریږي، وس انسان لري د انسانه تښتي، وس د پیریانو نه څوک نه یریږي. غوټۍ خپل حالونه مه وایه هېڅ چاته، غوټۍ خپل حالونه مه وایه هېڅ چاته، غوټۍ خپل داغونه مه ښایه دنیا ته، او غوټۍ داسې مه ګل کېږه په سحر کې، غوټۍ داسې مه ګل کېږه په سحر کې، پر هرونه سپړده ښه نه وي هوا ته. ساحل صاحب دا یو څو شعره دي چې یو محبت و چې برباد یې کړمه ښاد یې کړمه، یو محبت و چې برباد یې کړمه ښاد یې کړمه، د تجربو د پن شاګرد یې کړم استاد یې کړمه. یو محبت و چې برباد یې کړمه ښاد یې کړمه، د تجربو د پن شاګرد یې کړم استاد یې کړمه، او د هر وطن یې کړم اشنا د هر هیواد یې کړمه، د هر وطن یې کړم اشنا د هر هیواد یې کړمه، پل دې ری کړمه په خپل ځان پسې باد یې کړمه. او شاکر صاحب شعر دی چې دا چې زره زره نړېږم را نړېږم پسې، دا چې زره زره نړېږم را نړېږم پسې، څوک شیرینۍ وه چې د زړه د غر پر حاد یې کړمه. او اخرنی درې شعره دي چې په اقرار څنګه شي اشنا په اظهار څنګه کېږي، په اقرار څنګه شي اشنا په اظهار څنګه کېږي، پښتنه مینه په پښتو کې په جار څنګه کېږي، او څنګه د ګوتو په سرونو بشمار څنګه کېږي، څنګه د ګوتو په سرونو بشمار څنګه کېږي، مانه بدا یعنی د چا انتظار څنګه کېږي. او اخرنی شعر دی چې کاڼي به وچو د مینې په ایجاز خو درخو، کاڼي به وچو د مینې په ایجاز خو درخو، د زمانې په نرم زړه کې به لار څنګه کېږي. ډېر